السلام علیکم ابراهیم صاحب جوړ بخیر چې لستونې بډ وهې ګډېږئ د غریبانو خوشحالي کله کله وینه ستاسو دا برنامه حتما د دې په خاطر ورسره وګورئ. نن د یوه داسې برنامې شاهد یو چې هغه د خوشحالۍ او د ښېرازۍ برنامه او محفل دی. ګلپوشي موټرونه دومره ډېره بدبختي ده چې د وخت د لېوني هم ښځې وکړې واده یې وکړ په دې دومره جینکو کې مجرد چې زه ګرځېږم څه بللې واده کېږم. مجرد د خدای پاک هغه نازولی بنده دی. نازولی بله د خدای پاک هغه بنده دی چې یخې وسي هم وایي خدای ته خو مې حالات ویني، چې ګرمي وسي هم وایي خدای ته خو مې حالات ګورئ. دوستانو او لیدونکو سلامونه، زه عثمان محمدی یم. د سیلاب خیر بنسټ لخوا د اویا جوړو ډلهییز واده ځانګړي خپرونې ته ښه راغلاست. نن د 140 روحونو، زړونو او انسانانو پیوستون د مینې په تار او محمدي طریقې یعنې واده سره تړل کیږي. تاسو مو تر پایه ملتیا وکړئ او د خپرونې له لیدلو خوند واخلئ. اوس روان یم پاس سالون ته چیرې ته چې میلمانه ناست دي او همدارنګه شاګان یا هم زومان. تاسو زموږ ملتیا وکړئ، له دغه جالبې خپرونې به ډېر خوند واخلئ. درنو لیدونکو، لکه څنګه مې چې تاسو ته وویلې، زه سالون ته راغلم چیرې ته چې د اویا جوړو د نوي ژوند پیل کیږي. نو همدلته سالون کې هم دغه وادونه چې د کوم خیري بنسټ او د چا لخوا کیږي له هغه سره به هم خبرې اترې وکړم او همدارنګه له زمانو سره به هم خبرې اترې کوم. تاسې زموږ ملتیا وکړئ، نورې برخې هم لرو. دلته یو ځانګړی میلمه ولاړ ده، هغه څوک چې تاسو ټولې له غږ او سیرې سره اشنا یاستئ. نوم یې درته نه اخلم. السلام علیکم ابراهیم صاحب جوړ بخیر؟ صحت ښه ده؟ خیر مې ولیدې، ډېره مننه. صحت ښه ده، بخیر. نن د سیلاب صاحب ځانګړی میلمه یې، څنګه احساس کوې چې د اویا جوړو په ډلهییز واده کې د اشتراک کړی او ګډون دی کړی؟ احساس خو به درته وایم چې زه د شپې په 10 بجو د ډېر لرې ولایت نه راغلی یم. هلته زموږ برنامه وه. اول خو ټولو دوستانو ملګرو ته سلامونه وایم. سړی چې یوه واده ته دعوت وي نو څومره په ځان ګوته وي، کالي ښایسته اغوندي او فلان و بستان. نو چې اویاوو ته دعوت وي خو نور علا نور. بیا د ما او د سیلاب صاحب خو وروري ده. چا خبره موږ د ده د انډیوالۍ نه مې القه ور وړاندې ملګري ده، وروري ده. نو زه ته زیاته خوشحاله احساس لرم. سړی په دې باندې خوشحاله شي چې داسې د یوې فتنې په زمانه کې چې سراسر انسان فتنې طرف ته روان دی. ګوره سوشل میډیا کې ټول داسې شیان راځي، که ته 2-3 د قرآن او د حدیث خبرې واورې نو ټول داسې شی راځي چې هغه د ځوانانو په افکارو باندې تاثیر کړي. هغه انسان فحشا طرف ته بیایي. ته په داسې وخت کې راځې اویا ځوانانو ته د ما خبره په د کونډه اوښتې ده، ځکه ټول سره کار مو د کونډو یتیمانو سره وي. د اویاو ناوو دپاره او ځوانانو دپاره حلاله نکاح برابروي. سبحان الله، دا ډېر لوی کار دی. خدای دې وکړي چې په دې وطن کې نور داسې مخلص ځوانان پیدا شي. سیلاب صاحب ډېر لوی ابتکار کړی دی. کیکونو ته ګوره، ماشاءالله ماشاءالله کیکونه هر څه داسې منظمې کې د خیر خور به په ګډه. دا راته وایه چې تا واده کړی ده که نه دی کړی؟
پرون سیلاب صاحب راته ویل چې ابراهیمي صاحب که رانغلی فیسبوک صفحه کې پوسټ کړم چې دې سړي دوهم واده رانه غوښتل نو اوس د دې په خاطر راغلی یم الحمدلله کړی مې دی. ښه تاسو ته خوشحاله ژوند غواړم او له نیکمرغۍ او له مینې ډک ژوند ولرئ انشاءالله چې یاستو له ننني محفل نه به لا ډېر خوند واخلو. دا برنامه حتما د دې په خاطر ورسره وګورئ. کرکټ یو وخت مسابقه ګټلې وه بیا هغه کریم صادق یوه خبره کړې وه ما چې کله واورېده زړه به مې درد وکړو د ډېرو خوشحالۍ نه وایي چې له ستونې بډ وهې ګډېږئ د غریبانو خوشحالي کله کله وینه. دا د یتیمانو ودونه دي دا د داسې خلکو ودونه دي چې د سړي زړه پرې تیکه تیکه شي. تاسو یې وګورئ خوند ځینې واخلئ نو زه مطمئنه اوسئ چې د ژوند جالبه برنامه به همدا وي انشاءالله چې حتما به یې ګوري او بل چې تاسو سره ولاړ یم دا خو بیا حتما ګوري. یو بل هغې هم راکړه سلامات اوسئ قربان شم ښه وخت ولرئ ښه وخت ولرئ سلامات اوسئ. درنو لیدونکو جاوید ابراهیمي و هغه څوک چې په سوشل میډیا کې ډېر زیات پراخه لیدونکي او مینوال لري نو دی هم نن را دعوت شوی و ډېرې ښې خبرې وکړئ تاسې زموږ ملتیا وکړئ موږ له تاسو سره یو تاسې له موږ سره اوسئ. ولې به د خوشحالۍ احساس نه کوم وخت چې ته د یو چا د ایمان د تکمیلېدو سبب ګرځې وخت چې ته د یو چا د کور د جوړېدو سبب ګرځې وخت چې ته د یو چا د زړه ارمان ورته پوره کوې وخت چې یو څوک خپلو خوښۍ ته رسوي د یو څوک د اخلاقي فساده څخه راګرځې او هغه ته تشکیل د یو کورنۍ ورته ورکوې او هغه د سبا د قرضو څخه خلاصوې هغه د ذهني ټینشن څخه خلاصوې د هر یوې جلا سکون او خوښي لري. تر ټولو جالب درته کوم یو دلته خو زیات مجردان دي ماشاءالله پاس سالون کې دي تر ټولو جالب درته کوم چې هیڅ کله به دې له یاده ونه وځي او ته ډېر زیات جالبه تمامه شوي وي. زما په ژوند کې هره ورځ هم جالبې هم ترخې پیښې خو تر ټولو دردونکې دا وه چې یو زوم خو سر یې ډېر غوښتنې ځینې درلودلې زوم یې په پښو کې ورته پروت و ورته ژړلې او ما هم لاسونو مخ و ژره و پښې ورته مچ کړلې چې دغه زوم ته دې دا خواستاوي یو څه لږ ورکمې که هغه دغسې روان و خو سر یې ویل هېڅ امکان نه لري زه تر دغه کم شی نه غواړم موږ یې ډېر سخت وجړولو کور ته پسې ورغلم کور ته یې بیا راسره ونه منله هغه د لیست څخه ووتی ډېره سخت دردوله. الله تعالی دې ټولو ته هدایت وکړي چې لږ انصاف وکړي. د ما د طرفه وخوره ډېره زیاته مننه. درنو لیدونکو ابراهیمي صاحب مجردانو پسې ګرځي البته زمانو پسې مخکې خو مجردان ول وایي د دوی ته زمان ویل کېږي وایي نه زمان دي وایي د دوی جالبې خاطرې پسې ګرځي خو اوس به له دې څخه د مجردۍ دوره یوه جالبه خاطره واورو چې مجردۍ دوره خو دې هم تېره کړې ده هغه جالبه خاطره یې که راته ووایې. هله خبره داسې ده ما مې د خپل مور په خوښې واده وکړو او که دا خبره اوس په دې قرن کې چاته وکړي شاید څوک یې ونه مني ما ته مې چې کله مور واده وکړو زه خبر نه وم وردګ ورته واده وایي یعنې کوژده یې راته وکړله زنګ راته وکړو د ماما زوی مو اوس راغلی دی چې جاوید جان نامزاد یې کړلی نور پېښ شي نه یم خبر. یعنې ستا په غیاب کې اوس څنګه له ژونده دې دومره د ژوند نه خوشحاله یم چې هېڅوک به هم د ژوند نه دومره نه وي خوشحاله. زه داسې فکر کوم شاید زه په ژوند کې د خپل ځان دپاره اشتباه انتخاب وکړم شاید زه په خپل ځان کې د ځان دپاره داسې یو انتخاب وکړم چې د ما په ضرر دی خو زه په دې اطمیناني یم چې د ما مور داسې انتخاب نه کړي چې غلط انتخاب دې وکړي.
مور مې چې خوشحاله وي زه خوشحاله یم. یوه خبره زه دغه ټولو هغه ته کړم زه زمانه ته کړم صبر د اواز زم ریکارډ کړم چې به برنامه کې نشر کوم. یوه خبره زه دغه ټول کسایی که داماد است و زوم است تاسو زما خبره ته غوږ ونیسئ. زه فکر کوم شاید تاسو هم په ژوند کې کامیاب شوئ ځکه ډېر خلک چې دا طریقه کاروي په ژوند کې کامیابیږي. کله چې کور ته بېګا د خیره لاړه او بېګا شپه وه نو د مخکې د دې نه چې د خپلو مېرمنو سره خپل نوی ژوند شروع کړئ څو خبرې ورته وکړه ځکه دغه مور و پلار چې نن یې موږ او تاسو رالوی کړي یو دغه مور و پلار چې موږ او تاسو دغه اولادونه یې په تکلیف رالوی کړو نن رالوی شوي د هغې دپاره دغه یو څو خبرې وکړئ د خپلې مېرمنې دپاره بیا مېرمنې هغه کلمات هم کې استفاده کول د زړه سر او فلان او بستانو په تاسو پورې اړه لري نو دغه خبره ورته وکړئ چې ګوره دغه د ما مور ده د مور مې که ښه ده که بده ده انسان چې زړیږي حافظه ورسره ضعیفه کیږي دغه مور مې که ښه ده که بده ده د دې احترام په تا فرض د دې احترام باید وکړي دغه مې د کور ماشوم ملک دی د دغه احترام باید وکړي مطمئنه اوسه چې کله هغه خوشحاله شول ټول فامیل خوشحاله دی او خپل اولادونو خپلو مېرمنو ته مو دا خبره وکړي خدای ناخواسته داسې نه وي چې سبا ته مو ودونه کړي او ښځه مو تلاس ونیسي د فامیل نه مو وباسي دا مور و پلار صحیح ده په ډېره سختیو موږ تاسو راغوټ کړي خو دا خبره به ورته کوي او د فامیلونو دپاره مې یوه خبره کومه چې کله ودونه ورته وکړ پرېږدئ چې لږ د ژوند نه خوند واخلي پرېږدئ چې د خپلو مېرمنو سره په خپله خوښه ژوند وکړي متاسفانه په افغانستان کې یو غټ مشکل دغه دی چې دوی کله واده وکړي نو کالي باید د مور په خوښه واغوندي مثلا بیرون ته چې وځي یا د اجازه ده پرېږدئ نو اوس خو مجردان نه دي متحل خلک دي سبا بله د خپل ژوند چښتن دي نو د دې دپاره مې فقط د ورورۍ یوه دا خبره وه چې سبا ته په کور کې جدایي رانشي او یوه خبره ډېره مشهوره خبره ده ګوره ده یو متل موږ تاسو لرو بخت یا په ټنډه دی یا په منډه دی ډېر خلکو ژوندونه ډېر سخت خراب وي چې خدای پاک ورته یوه مېرمنه په کور ته راولي بس د سړي به کاروبار شروع شي بیا خلک وي د پلانکۍ ټنډه پرې ښه شوله نو خدای دې وکړي چې د دې ټنډه په تاسو پورې ښه شي و عروسی باعث شوه که شما یک زندگی نو پر از خوشها داشته باشین نو خبرتون کار خوشه که تر سبا پوری مجرده مطلع په مورد نخلاصیږي خو خپل بیبیانو ته بیګا دا خبره وکړي چې مور مې ده پلار مې دی خویندې مې دي احترام ورته وکړي چې هغه خوشحاله وي زه خوشحاله یم موږ تاسو خو سره خوشحاله یو د تل بصیر د بیا هم ښې مشورې ښې خبرې دې ورته وکړې انشاءالله چې دوی ټول به عملي کوي او ټولو ته دغه د نوي ژوند پیل مبارک وي او ښه ژوند غوښتنه دا ده دلته بعضې تجاران وروڼه هم راغلي دي دا اوس په 2 ساعت ماته یوه زوم دغه خبره وکړله چې ودونه خو مو وکړل او تجارانو باندې مې غږ دا دی چې که چېرته کاروبار زمینه برابرېږي په ډېر کمو معاشونو دی در سره په معاش کوي چې سبا بله ورځ هغه مجردینه خوند واخلي ولا چې په جیب کې د شی نه وي که متحلین کې متحلینه خوند واخلي مجردینه خو ذات خلاص شي هغه سلام صاحب ته چې زه راغلی مجرد د مجردۍ زندان زنځیر مات کړ په متحلۍ باندې ورننوتل نو خوشحاله ژوند دې ولري هیله ده چې څه خبره کوم ځای کې مجرد خو نه وې زه مجرد یم داسې ښه فکر وکړه مجرد یې څه احساس لرې که زه مجرد اوسېږم دا خو داسې یو د مجردۍ د خو داسې یو وخت دی چې سړی بیا چاته عالم نسي ویلی نه نو د مجرد زه خو اکثره وخت مې وایم چې مجرد د خدای پاک هغه نازولی بنده دی نازولی بله د خدای پاک هغه بنده دی چې ټول بیده وي او د راز و نیاز د پروردګار سره هم په ګرمۍ کې هم په یخ کې چې یخ یې وسي هم وایي خدای ته خو مې حالات ویني چې ګرمي وسي هم وایي خدای ته خو مې حالات نو په هر حالت کې یوه مشوره ترې احساس ډېره ده ژوند کې څنګه ژوند وکړي مهمه خبره دغه ده ګوره هغه به بیا پر سټیج باندې وکړو دوستانو تر ټولو احساساتي شیبه سیلاب صاحب ابراهیمي صاحب ورسره زمان نو ټول روان دي پاس سالون په طرف ځو تاسې هم زموږ ملتیا وکړئ
الله الرحمن الرحیم. ډېر معززو مشرانو، ځوانانو، ژورنالستانو، زموږ درنو زمانو او خویندو ورونو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. اجازه راکړئ چې د زړه له کومې مننه وکړم د جناب سیلاب صاحب څخه، د دوی د ملګرو څخه، د درنو معززو تجارانو څخه چې نن د یوه داسې برنامې شاهد یو چې هغه د خوشحالۍ او د ښېرازۍ برنامه او محفل یو شعر جوړ کړی دی. نوم مبارک هم دی پښتون ارمان. پښتون ارمان ورور ته راشي، یو شعر دې ځوانانو ته ووایي. او سیلاب صاحب را هم مننه چې ماته په دې خوشحالۍ مراسمو کې بلنه راکړه. غواړم چې یو نظم درته وړاندې کړم. ستاسو ټولو په اجازه. د نظم عنوان دی د چرګانو حال. زه وهلې ونې کېږم، زه وهلې ونې کېږم، چاپېره د ودونه په سړک باندې تل ګورم. ګلګل شوي موټرونه دومره ډېره بدبختي ده چې د وخت د لیوني هم ښځې وکړې واده وکړ. په دې دومره جینکو کې مجرد چې زه ګرځېږم، زه وهلې ونې کېږم، زه وهلې ونې کېږم چې که سم په سمه ځوان یم او په یو اوبه کې حیران یم. دلته څه ډېرې لانجې دي، رواجونه زولنې دي، 14 مشران دي. هر یو مشر بیا دا وایي چې زما نمبر دي مخکې، هر یو مشر بیا دا وایي چې زما نمبر دي مخکې. زه تر څو به انتظار کړم، یوه ورځ چې نه صبرېږم، زه وهلې ونې کېږم. وهلې ونې کېږم، ولور ډېر دی، پیسې نشته، هرې خوا ته بېکاري ده، د خسر هم بدماشي ده. زه وهلې ونې کېږم، ولور ډېر دی، پیسې نشته، هرې خوا ته بېکاري ده، د خسر هم بدماشي ده. چې واده مې ورته یاد کړم، بیا په ځان یې هم ډارېږم. زه وهلې ونې کېږم، وهلې ونې کېږم چې ښایسته جونې پیدا شي نو په زړه زما رڼا شي. وایم ښه شوه کار خو وشو، که د پاک الله رضا شي. د جینۍ سره واده کړم، موده وروسته خبر شم د هغې جینۍ واده. مبارک شه، مبارک شه د خوږې جینۍ واده، مبارک شه، مبارک شه د خوږې جینۍ واده. زړه کې ډېر شمنه هیله یو ملګي ته مې زړه وشي. دا ښایسته جینۍ چې داسې ورځ په ورځ باندې ودېږي، نو زما غوسه زیاتېږي. کور کې نه وایم شرمېږم، زه وهلې ونې کېږم، کور کې نه وایم شرمېږم، زه وهلې ونې کېږم. ستاسو د ټولو توجه نه یې مننه. ډاکټر صاحب حمید خان وخت دې راشي، سیلاب صاحب ته یې وماک شامله خبره ته شامله شي چې جناب مستر شي لکه. له تاسو ټولو مننه چې تر دم ګړۍ مو زموږ ملتیا وکړه. دا دی د 80 جوړو ډله ییز واده هم ترسره شو. ټولو زمانو او ناویانو ته دې مبارک وي. تر بیا بلې خپرونې مو په پاک رب او څښتن تعالی سپارم. هر چېرته چې یاست ښاد آباد او سرلوړي اوسئ.